درنو لیدونکو په دې ویډیو کې درته یو زبردست اپلیکیشن ښایم چې د هغې پرمټ کولی شو د واتس اپ مسنجر او یو ویب سایټ میسیجونه پښتو ژبې ته وژباړو. نو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. که چېرته زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی او یا زما دا ویډیو په فیسبوک ګورئ نو پیج د سره لایک کړئ. اول به تاسو پلی سټور ته ورشئ. کله چې پلی سټور ته تاسو ورغلئ نو دلته به تاسو ورته په ولیکئ هاي ټرانسلیټ. کله چې دا تاسو ډاونلوډ کړو نو ما ته ډاونلوډ کړی اوپن راغی نو دلته به تاسو ته ډاونلوډ لیکلی انسټال پر هغې به تاسو کلیک کړئ. خو ما ته ډاونلوډ کړی دی زه یې اوپن کوم. کله چې دا تاسو اوپن کړ نو دلته یو سیټینګ کول غواړي. نو دلته به تاسو دلته وګورئ دا یو آپشن دی چې کله دا تاسو آن کړئ نو دا بیا سیټ پرمیشن ته ورشئ. کله چې سیټ پرمیشن ته تاسو ورغلئ نو دلته په اخرني برخه کې لیکلي هاي ټرانسلیټ دلته وګورئ دا آف دی. نو دا به تاسو آن کړئ. کله مو چې دا آن کړ د هغې څخه وروسته به اوکې پریس کړئ. کله مو چې اوکې پریس کړ دغه سیټینګ تاسو وکړ نو بیا به راشئ دلته. اول به تاسو دلته وګورئ دلته موږ سره یو آپشن اضافه شو. دلته وګورئ په دې کونج کې دلته وګورئ دا سرچ آپشن اضافه شو. نو دلته به تاسو بیا راشئ. کله چې دا سیټینګ وکړ مای لنګویج کې به تاسو چې هر ژبه باندې تاسو ژباړل غواړئ نو زه پښتو ته ژباړم نو ځکه ما پښتو سلیکټ کړې ده. او دلته فرینډز لنګویج ته به راشئ. فرینډ لنګویج کې انګلیش که تاسو له فرانسوي نه یا د بلې کوم هندي نه یا جرمني نه یا د بل ژبې نه پرتګالي هرې ژبې نه چې تاسو غواړئ دلته کافي ژبې دي د ټولې دنیا ممالکو ژبې دلته شته دي. افریقا اسیا ټول ملکونو ژبې دلته شته. نو زه د انګلیش نه پښتو ته ژباړم. نو کله چې تاسو دلته په اول کې مای لنګویج کې پښتو انتخاب کړ دغه کې او دلته تاسو انګلیش انتخاب کړ د دې څخه وروسته به تاسو ورشئ تاسو کوم ځای نه دا ژباړل غواړئ. زه مثال د مسنجر نه غواړم چې یو څه میسیج زه وژباړم په انګلیش باندې دی ماته د پښتو کې ترجمه کړي. نو زه راځم دلته راځم دلته ما سره یو سایټ دی ګورئ دلته ماته انګلیش میسیجونه لیکلي زه دا په پښتو ترجمه کوم. نو دلته به تاسو راشئ دلته یو سرچ آپشن دی دلته که تاسو ته ښکاري دغه سرچ آپشن به تاسو ونیسئ او هغه ځای چې تاسو ژباړل غواړئ په همغې باندې به ونیسئ او بیا به یې پرېږدئ. کله چې پرېږدئ نو دلته به تاسو وګورئ دلته وګورئ ها انګلیش لیکلي موږ ته ټول ترجمه کړه. که نور ترجمه کول غواړئ زه اوس بل ځای ته ورځم غواړم چې دغه ترجمه کړمه نو هماغه طریقه ده. تاسو بیا راشئ دغه سرچ آپشن چې کوم دی او بیا په دغه لیکلو باندې پرېږدئ. نو وموندل چې څومره په اسانۍ سره موږ د انګلیش میسیجونه ګورئ څومره په اسانۍ سره موږ انګلیش میسیجونه پښتو ژبې ته ژباړلی شو. دا په مسنجر کې څنګه ژباړلی شو. اوس ورځو زه غواړم چې د واتس اپ د لارې هم دغه میسیجونه زه ترجمه کړم پښتو ژبې ته. دلته رالم واتس اپ ته دلته چې تاسو کوم ځای کې انګلیش میسیج وي نو تاسو به بیا هماغلته ورشئ. زه مثال دغلته ورځم دلته ما یو انګلیش څه چټ کړی دی ورسره نو دلته ګورئ دلته تاسو ولیدئ دا ټول انګلیش میسیج دی خو زه غواړم چې په پښتو کې ترجمه کړم. نو دلته به راشئ هر یو لیکل چې غواړئ تاسو به راشئ او دلته بورډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ زه رالم دلته ولیدل نو دلته ګورئ که بل میسیج غواړئ هر یو میسیج چې تاسو غواړئ دلته وګورئ هر ځای کې چې تاسو لیکل انګلیش وي هغه وژباړئ. نو زه ورځم اوس ګوګل ته او په ګوګل کې یو سایټ کولاوم او هلته ګورم چې هلته هم کار کوي که نه کوي. نو زه دلته راځم دلته ورته انډرایډ لیکم هر یو سایټ چې تاسو اوپن کول غواړئ انډرایډ 10 مو ولیکل. نو دلته ګورئ نو تاسو بیا سرچ راوړئ دلته او پر دغه لیکلو به یې ودروئ. ګورئ دلته
نو موږ ته په پښتو هغه سایټ ترجمه کړو. هر یو سایټ چې تاسو غواړئ ترجمه کړئ، هر یو لیکل چې غواړئ ترجمه کړئ، دا وګورئ دلته. نو د دې طریقه کولی شئ چې تاسو خپل واتساپ، فیسبوک او ویب سایټ انګلیش په پښتو ژبه وژباړئ. نو دا چې څنګه کولی شو چې د ویب سایټ څخه او نور د فیسبوک میسیجونه او د واتساپ میسیجونه پښتو ژبې ته وژباړو. امید لرم زما دغه ویډیو به ستاسو خوښ شي. که چېرته خوښ شي چینل سره سبسکرایب کړئ، پیج د سره لایک کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ داسې زبردست ویډیو تاسو ته اپلوډ کوو. تر بلې ویډیو د الله په امان.